السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوه ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اوښ راغلو او ته کېناستل، داسې ساری ورته ټیټ کړو. د صحابه کرامو وفرمیلو چې ای د الله پیغمبره د اوښ خو تو ته سجده وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیلو چې ای صحابه کرامو د اوښ مو ته سجده نه ده کړې، د اوښ مو ته فریاد وکړو د خپل مالک له طرف نه، او که چېرته الله نه علاوه بل چا ته سجده جایز وه مو به ښځو ته ویلي وه چې ای ښځو خپلو خاوندانو ته سجده ولګوئ. د خاوند خپلې ښځې باندې انتهایی ډېر حقوق دي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ای خلکو که د خاوند حق ادا کولی شوله نیمو غوندې هستۍ به د خاوند حق ادا کړی وه. چې مو د خاوند حق ادا نه کو بله ښځه په سره دا دعوا ما کوي چې مو د خاوند حق ادا کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت په ورځې به ښځې نه اول پوښتنه د خاوند په باره کې کېږي چې ښځې خاوند سره په دنیا کې څنګه وخت تېر کړی. ښځه علماو لیکلي دي چې که د خاوند ټول بدن دانو نه ډاک وي، دانو نه داسې دانې وي چې وینو زو نه ډکې دانې وي، او دا ښځه ولګي د خاوند دانې په خولې صفه کوي، په خولې صفه کوي ښځه، په لاسونو نه، په ټیشو پیپر او ملوچو باندې نه په خولې دا ښځه د خاوند دیوای و دانه صفه کوي. علماو لیکلي چې دا ښځه بیا د خاوند حق نشي ادا کولی. خاوند ډېر حقوق دي او ښځه جنت ته داخلیږي خپل پلور سره به نه داخلیږي، خپل مور سره به نه داخلیږي، خپل ورور سره به نه داخلیږي، خپل خور سره به نه داخلیږي. که ښځه جنت ته داخلیږي خپل خاوند سره به داخلیږي. خاوند بې لوس نه نیولی وي جنت ته به داخلی. که تو د 1 کروڑ ورور وي، که تو د 5 کروڑ پلور وي، که تو د 5 کروڑ مور وي، ښځې د روپۍ خاوند سره به نه ورکوي. تو د 2 روپۍ خاوند وي خیر ده، تو پلور نه تو خاوند تو ته بهتر ده، تو مور نه تو خاوند تو ته بهتر ده. تو ټوله پرده خاوند باندې پټه ده، خاوند ټوله پرده په تو باندې پټه ده. نیدي واجنه د خاوند ډېر حقوق دي. د خاوند حق د یوې ښځې نه ده ادا کړه. نو کومه ښځه څه خاوند نه یوه شپه کټ نه بغیر تېره کړي، خاوند نه یوه شپه بغیر تېره کړي، یوه شپه، یوه میاشت نه، یو کال نه، صرف یوه شپه خاوند خفا پروت څملی وي، خاوند دې خفا وي او دا خاوند ښځې ته یې چې ښځې راشه، ښځه ورته نه رسي، ښځه ورته نه رسي. علماو لیکلي دي چې سبعي پرې 80 فرشتي دې باندې لعنت ستوي چې ای لعنتي ښځې، ای نافرمانې ښځې، تو خاوند خفا کړی 70 وخته پورې په دې باندې فرشتي لعنت ستوي، تو نه خاوند خفا یې. دوره پورې حدیث کې راځي چې که یوه ښځه ده په اور باندې بټۍ ایښې ده، په اور باندې دیګچا یخه ده، په اور باندې سلن دپاره کوکر یخه ده، سلن پخوي، سلن ته ناسته ده، یا په اور باندې روټۍ پخوي، تنور ته ولاړه ده، تیغنې باندې نغري ته ناسته ده. خاوند ورته غږ وکړي چې ای ښځې راشه، ای ښځې راشه. دا ښځې یې چې که خاوند ته ورڅه ټیکاله سیزي، او که خاوند ته نه ورڅه خاوند نه خفه کېږي. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ټیکاله وسېځوه خیر ده، سلن وسېځوه خیر ده، که خاوند زړه مه سېځوه، خاوند مه خفه کوه. خیر ده ټیکاله خروپه شي څه خبره نه، خیر ده سلن د خروب شي څه خبره نه، که د خاوند زړه خروب نه شي، د خاوند ته تکلیف ونه رسي څه خبره نه، د خاوند ټیکاله به پرېږدوي، خاوند ته به منډه وایي. پکار ده چې ښځه د خاوند د راتلنو ټیم وپېژندي چې ما خاوند په 12 بجې رسي، زه به 10 منټه کم 12 بجو ته کمرې کې ناست وم، تیاره ډولۍ به ناست وم، ما به ځان سینګار کړی وي، ما به سترګې تورې کړي وي، ما به مخ صفا کړی وي، زه به د خاوند سترګو ته سترګې غڼم، زه به د خاوند مخ ته سترګې غڼم.
د قسم دا څه د خوند د ووالی د خوند حق ته وپېژندلو جنت کې به دغه ښځې ډېرو انعامونو سره مخامخ شي د خوند حقوقو د وجې نه به که خوند حق ته پوره کړو جنت به د زوی وي او که د خوند حق ته ونه پېژندلو اوهو جهنم کندو کې به د زوی وي نو دې وجې نه خپلو خوندانو ډېر حقوق دي خپل خوندان بیخي نه خفه کوو خوندانو سترګو ته سترګې غړوو خوند راشي یو ښځه ولیدله د سړي لور وه بیا ورته پلور ویلو چې ای بچې د خوند بېدرو شي نو خیال ساتي او ته چې کومو شیونو ورته یایي چې خوند به د سترګو خیال ساتي ورته یایي چې د خوند به د پېزې خیال ساتي او بیا ورته چې د خوند به د غېږونو خیال ساتي نو د لور ورته چې پلوره د خوند به د سترګو خیال څنګه ساتم او ورته یایي چې خوند د سترګو خیال به داسې ساتي چې خوند تو ته سترګې در وغړوي تو هر ټایم ځون ډولۍ کړی وي تو هر ټایم ځون تیار کړی وي چې په خوند باندې ښه لګي او دویمه ده د خوند د پېزې خیال به ساتي دې څه مطلب دا یا چې خوند کوم ټایمه پېزه اصلي وي خلي په پېزې باندې تو خوشبو ویرسي ګوره ښځه به خوشبو نه لګوي حرام ده اسپرې به نه لګوي تیل به نه لګوي خو خوند ته چې کله کمرې ته ورنوځي دا ښځه ته څومره اسپرې په ځون باندې لګوای شي ورته اجازات ده بدن باندې لګوي ورته اجازات ده چې خوند ته خان ویرکي د خوند د پېزې حق دا ده چې خوند په پېزې سلي وي خلي چې تو بین په لاګي او د غېږونو حق دا یا چې خوند په دې غېږ باندې هر وخت تو خبرې واوري دا نه چې میاشتې کې 3 ورځې ورسره لاګي شپږ ویشت ورځې ورسره نه لاګي میاشتې کې هفته خوشحاله 3 هفتې خفه میاشتې کې 1 هفته میړه سره 3 هفتې 4 هفتې د پلور په کور کې نه دا به نه کوو خیر ده که مو ته خوند یوه خبره وکړي زه به یې ومنم خیر ده که خوند مو سره سختي کوي زه به یې ومنم نو دې وجې نه خپلو خوندانو ډېر خیال وساتو که جنت کې اعلی مقامات ګورو خپلو خوندانو ته به سترګې غړو د خوند نه بغیر ګورې مو ژوند تېرېږي نه او ښځې نه بغیر د خوند ژوند نه تېرېږي نو دې وجې نه خپلو منځو کې زه ټولو ملګرو ته دا یایم چې خپلو ښځو ته د محبت اظهار وکړو ښځو ته چې ای خویندو میندو خپلو خوندانو ته د محبت اظهار وکړو همدا ښځې مو سره ګوره په جنت کې اوي نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې کله مو ته پاته ولګېدله چې آخرت کې به مو سره عایشه رضی الله تعالی عنها وي نه چې څنګه مو ته پاته ولګېد آخرت کې به سره وي هغې ورځې نه مو ته مرګ اسان شوی چې خیر ده که دې دنیا نه زه لوړ شي آخرت کې خبره سره میلاو شي که نه نو بله خبره زه خوندانو ته یایم چې خپلو ښځو سره محبت وکړي ښځو نه علاوه لورو طرف ته ګوره سترګې ونه چي لورو طرف ته زړونه میل نه کړي ښځې سره خپل محبت وساتي نبي علیه صلات وسلام ټول نه وړه بیبي پیغله بیبي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وه نبی علیه السلام ورته څه نه ویلو چې ای عایشې نه ما به ورته نه اخیسته بلکې به ورته ویلو چې ای حمیره دې له راشه حمیره په عربۍ کې سرې ته چې او سرې دې له راشه نو موږ تاسو ته پکار ده چې خپلو بیبیانو ته نمې خلو او زړګیه او ګللې او فلانې ښایسته نمې ورته خلو دې سره محبت زیاتېږي همیشه دپاره خپلو خوندانو سره ښه وخت تېروو خوندانو ته دا یم چې ورونو خپلو ښځو سره ښایسته وخت تېروئ خپل محبت کې وخت تېروئ انشاءالله دنیا به مو جوړېږي آخرت به مو جوړېږي الله رب العزت مو تاسو ته د خپلو ښځو حقوق صحیح طریقې سره نصیب کړي والله دې مو خویندو ته د خپلو خوندانو صحیح طریقې سره حقوق ادا کولو توفیق ورنصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين